د امر بالمعروف نهی عن المنکر سرپرست وزیر او چارو ادارې رئیس میدان وردګ ولایت ته د سفر پر مهال د امیر المؤمنین د فرمان پر اساس له خلکو او د دغه ولایت له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د ناوړه دودونو په له منځه وړلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د یاد ولایت اوسیدونکي د لوړپوړو چارواکو دا سفر هیله بښونکی یادوي او وایي چې د اسلامي امارت سره تل اوږه په اوږه ولاړ یو او په دې برخه کې ورسره همغږي او ملاتړ یې کوو. په افغانستان کې داسې یو رواج ده چې ما مثلا یو من ورځې خرڅ کړلی د ما څنګه همسایه جګي کې 2 منه خرڅي کې نه لریم له چا خرڅ کی یا د خپل پټۍ له ټول ورسته مو دغه غوښتنه ده چې دغه ناوله رواجونه لکه بې ځایه رواجونه لکه مثال هلته ضرورت د 10 نفره دی بیا 20 نفر یا مثلا ضرورت د 10 دی بیا 10 نفر دونه دوی ولس باید په کلکه ډډه وکړي. دونه خو د اصحاب سره رسېدلي وو چې یو والور د ښځو اوتله کوه ولا کوه لاسو لا کوته خبره شوې وه او نور دغه د زومبول او دغه خیناوړل دغه دودو بیخي خلک د غزیو ته مشکلات سره مخامخ کړي وو. نو بیا نو علماو د ولس او د خلکو د پرېکړه وکړه نو هغه د وادونو قیمت یې مرکم کړو دغه نور دودونه هم ټول مخنیوی وکړو نو د همکاري د ولس کلکه وکړه چې د ولس خلکو تاسو پرېکړه وکړه هموی به در سمالي کړو. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي د ناوړه دودونو له امله به یې ډیری ځوانان اړ کېدل تر څو د پیسو پیدا کولو لپاره له سختو او مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی زیاتوي د اسلامي امارت دا پرېکړه د ستایلو ده. ډېرې په ملامت کړي دا اوس درته هم خلکو ښځې کړي دي چې 4 کاله 5 کاله 10 کاله په کورو کې ناستې دي چې د څوک جوړې غواړي څوک کالي غواړي څوک طلاوې غواړي نو دا اوس ما خپل خصوصا لیدلی دي چې د یو سړي د یو نفر مثال درته ښیم چې 15 کالم کوزده ناسته ده تیپسې شپږ کالم ناستې د غونډو ځوانانو ته غواړو د موږ ځوانان له دغه ځایه به تله په بحرو کې وروره په دشتو کې په سینو کې غرق سو په دشتو کې مړه سو دغه ولور په خاطر دا جګ ولورونه به یې اخیسته وروره دیو به وروره وسه نه درلوده چې دغه خلاص کا خپل واده خپل ناموس په ځای کا مجبوره به سوله دغه وطنه به هجرت وکړه تله به وروره په لارو کې ثلاث وطنونه وروره مور و پلار یې فرمان دي دیدن دی وروره هغه ناموس یې ماماسې پاتې ده. د ښځو په زور نکاح کول د لوړو ولورونو اخیستل د غم او ښادۍ په مراسمو کې بې ځایه مصارف او ښځو ته د حقوقو نه ورکول هغه ناوړه دودونه دي چې د اسلامي امارت مسؤلین یې د مخنیوي ډاډ ورکوي او په یاده برخه کې له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.